لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة الندامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستاسو وړاندې د قرآن کریم یو مختصر آیات مولستو من رسول الله علیه السلام د الفاظ العصر یو مختصر حدیث ولستو. الله ډېر کریم ذات دی. انسان ګناهونه کوي، الله بیا هم د انسان لپاره یو لاره پرېښې ده. که دا انسان دغه لاره اختیار کړي، د انسان دا شوی ګناه دا کالعدم ګرځي. اوس که دا سوی چې یو سړي د ګناه وشوی او بیا الله د انسان عذر نه قبلولی، والله ویلی بس ګناه دې کړی دی او دا ګناه به پروت وي، نو نه الله باندې د چا زور چلیدی شي او نه په الله څوک زور کولی شي. خدا او ګناه به ګناه پاتې و. الله پاک احسان وکړو، د ګناه نه د خلاصۍ دپاره یوه لار الله پرېښوده، هغې ته وایي توبه. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې دا توبه څه ته وایي. نبی علیه السلام فرمایي التوبة الندامة. توبه دا په د ګناهونو باندې پیمانې ده چې یو انسان ګناه وکړي او بیا دې په خپل ګناه پیمانه او ستومانه شي او بیا الله سره عهد وکړي چې خدای دا ګناه ما نه وشو، دا راته معاف کړي او دوباره به دا ګناه نه کوم. توبه باندې الله ډېر زیات خوشحالیږي. رسول الله علیه السلام د الله پاک هغه کیفیت ته خوشحالی بیانوي چې الله پاک د انسان د توبه باندې څومره خوشحالیږي. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی سفر باندې روان دی، د سره سورلي ده، هغه سورلی باندې د خوراک او د څښاک انتظام دی. یو ځنګل کې دی، سفر کې رواني دی، ستړی شي او هلته یو ځای کې دی څملي، خپله سورلي خپل خوا کې وتړي، دی چې راپاسي هغه سورلي نه وي. دی د ځنګل کې ټول ورځ وګرځي، په ګرځېدو باندې ستړی شي، لوږه تنده ورته هم ولګي،
او دا انسان د خپل ژوندۍ نه مایوس شي او دا یقین حاصل شي چې بس اوس زما مرګ دی، دا خو ځنګل دی، اوبه نشته، خوراک څه شی نشته. دغه پریشانۍ کې دا سړی اوده شي. هر ساعت دی څومره ساعت دی اوده وي، راپاسي هغه سورلي سره د هغې سامان نه راغلی وي او د ده په خوا کې ولاړی. دا انسان ډېر بېحده خوشحاله شي او دی د ډېر خوشحالۍ نه دا وایي چې یا الله ته زما بنده یې، زه ستا رب یم. پکار خدای چې دی وایي چې الله ته مې رب یې، زه د بنده یم. د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه د ده د خولې نه د الفاظ هم غلط وځي او دی وایي چې یا الله ته مې بنده یې او زه د رب یم. دا الفاظ د ده خولې نه د ډېرې انتهایي خوشحالۍ نه وځي. څنګه چې دا انسان د دغې سورلۍ په واپسۍ باندې خوشحالی دته سرور حاصل شي، نو دک شان چې کله بني آدم ګناه وکړي او د ګناه نه پس توبه وباسي، الله دومره زیات خوشحالیږي. د وجه نه روایت کې راځي نبی کریم علیہ السلام فرمایي چې الله وایي که تاسو ګناهونه نه کولای نو ما نور بندگان پیدا کړي وو چې هغوی به ګناهونه کوي او ما ته به توبه وباسي. دا ځان له خبره علما لیکي چې په تمه د توبې به انسان ګناه نه کوي. یو سړی وایي چې یاره بس ګناه به وکړم او بیا به ګناه نه توبه وباسم، په دې امید دی یو سړی ګناه نه کوي. کیدای شي ګناه نه پس دته الله د توبې توفیق ورنه کړي یا الله توبه قبول نه کړي، نو په د توبې په امید باندې به سړی ګناه نه کوي. او که ګناه وشي بیا دغه لار الله پرېښې ده چې دا انسان دی الله ته د خپل ګناه باندې خپېماني او ستوماني اختیار کړي. او الله دومره کریم ذات دی چې توبې سره یوازې الله ګناه نه معاف کړي چې هر ګناه معاف شي، بلکې الله د انسان هغه سیئات د هغه معاصي د ګناهونه الله پاک نیکو باندې بدلی. قرآن کې الله فرمایي الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مگر هغه کسان چې هغوی ایمان راوړي، ایمان نه پس اعمال صالحه کوي، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دغه کسانو او ګناهونه الله پاک په نیکو باندې بدلی. دا د الله یو احسان دی چې صرف د ګناه معافي الله نه کوي، بلکې هغه سیئات او ګناهونه الله په نیکو باندې بدل کړي. قرآن ډېر ځایونو کې الله د توبې متعلق ذکر کړی، توبوا الی الله توبة نصوحا. د نصوحا یو معنا علما کوي
چې توبو الی الله توبة نصوحا، الله ته د اخلاص توبه وباسي. چې د نصوحا نه مراد اخلاص دی. الله ته د خپل ګناهونو نه توبه وباسي، خو د اخلاص توبه وباسي. بعضې علما لیکي چې دا نصوحا یو سړی و او دا یو رویه اختیار کړې وه چې ده به د زنانو لباس اغوسته، ځان نه به زنانه جوړه کړې وه او دی به حمام ته ته او په هغې حمام کې به ده د زنانو سره په حمام کې لمبل او نارینه، او دا رویه اختیار کړې وه، ځان نه زنانه جوړه کړې وه او په دغه بانه به دی حمام ته ته د ښځو سره. یو وخت داسې وشو چې د باچا د لور هار رخ شو، هم حمام ته راغلی وه، دغې هار تالا شو چې هار میلاو نه شو. باچا وی چېرې دی حمام ته څومره زنانه راغلی وي، نن دا زنانه پرېږدئ مه بهر، د دې تالاشي واخلئ. دغه ټیم کې د باندې هیبت راغی چې اوس تالاشي کېږي، خامخا زما به پته لګي چې زه نارینه یم، او دا دومره زمانه زه رالم په حمام کې ما د ښځو سره یو ځای ولمبل، د باچا لوروم وه، زما خو بغیر د مرګ نه بله لار نشته، ما به خامخا باچا وجني. دا وخت کې د باندې خوف طاری شي، یاره مولانا روم یو څو اشعار ویلي دي او دغه وخت کې دی کاش چې زه مور نه وی زېږولی او زه مور نه پیدا نه وی. دا دغه اشعارو مطلب دی چې زه د مور نه اړو د سره پیدا نه وی، او که پیدا وی خو بیا چېرته یو درنده بیابان کې خوړلی وی ښه به وه. وقت تنگ آمد مرا در یک نفس، په دې یو ساعت کې ما باندې ډېر زیاته تنګي راله، او بیا یې پادشاه کن مرا فریاد رس. یا الله اوس خو زه مجبوره یم او راګیر شوم، الله زما دا فریاد، زما دا معصیت ما ته معاف کی. گر مرا ایبار ستاری کنی، توبه کردم من زهر نہ کر دے. یا الله کدا ځای تا زما پرده وساتله او زما دا راز دې پاش نه که، خدای چې څومره ګناهونه زما نه شوي دي، دا ګناهونه به زه آینده دپاره نه کوم. دا یو التجا د الله ته وکړه او په دې خپل ګناه ندامت اختیار کو، هار پیدا شو او دې د تالاشۍ نه بچ شو. صبح سره الله ډېر زیات مهرباني انسان باندې کوي. بستامي رحمت الله علیه بایزید بستامي یو ډېر لوی عالم او بزرګ تېر شوی دی او دی په اصحابو د سلسلې کې دی.
بستام د خار نمو دی آئی کی باشندو وی دغی خار تیو زنانه را لڑی رفاحشه و آغی دغی خار کی د زنا یو اډه لاو کړه او د خار نوجوانان براتل او ځان لدی او عریشان محل په کرای اغستو بازید بستامی رحمت الله علیه ته چاوي چیرو داسې زنانه د خار ته راغلې ده او د خار کې د معصیت او د ګناه یو دروازه کلاو کړې ده د خار ټول نوجوانان یې ګمراه کړل علما ښه خلک کې دی د خلکو باندې مهربان دی د خلکو خفه کېږي دی راغی خپله مصلی راواغسته مولانا روم فرمایي دی راغی او د هغې زنانه په دغې محل په گیټ کې خپله مصلی وغورځوله او کېناسته ذکر او اذکار کوي خو خلکو کې حیا هم وه خلک به چراته بد عملی دپاره چې کتل به بستامي رحمت الله علیه هلته ناستو خلک به واپس ته د شپې کافي حصه تېره شوې ده دغه زنانه خپلې هغې خادمې ته وایي چې ته لاړه شه بار وګوره نو کله خو زموږ دې کور باندې نمبر ني نن شپه نیمې له لړه او څوک هم رانه دا خادمه بار راله کتلي بایزید بستامي بار ناست دی دا لړه او دننه دی خپلې مالک یې چې نن د دې ښار یو ډېر لوی عالم راغلی دی بار ناست دی نن څوک راځي نه څو پورې دی ناست دی څوک هم نه راځي دا ښځه د خپلې غلامې ته وایي ما خادمې ته ته لاړه شه او د مولانا ته وایي دلته نه پاسه دا ستا د راتلو ځای هم نه دی او نه ستا دومره طاقت شته چې ته دننه راشې دا خادمه راله او د بایزید بستامي ته وایي چې ته زما دانې کوئ دې ځای نه پاسه د دې ځای آخر ته نشي برداشت کولی دی ورته وایي ستا دانې که څومره پیسې اخلي خلک راځي دا ورته وایي چې دی دا 200 درهمه فی کس اخلي دی ورته وایي دا 200 درهمه زه ورکوم که نه هغه لړه خپل مالک یې ته وایي چې هغه وایي زه دننه درځم او د دې چې کوم فیس دی هغه ادا کوم هغه هم خوشحاله شوه لکه چې بایزید بستامي رحمت الله علیه په دې عمل باندې اخته شو نو بیا خو ماته دې ښار کې اړوبل سره رکاوټ هم نشته بایزید بستامي ته یې راده د دننه لاړ شو او دې له 200 درهم ورکړو ورته وایي ستا د دې بدن اختیار زما شوي او ته پاسه غسل وکړه او دا کمې کپړې چې تا اغوستي دا بدل کړه نورې کپړې واغونده او راشه دا ښځه لړه پاڅېده غسل یې وکړو کپړې بدل کړې چې راړه بایزید بستامي ورته خپل جاینماز وغوړو په دې باندې د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه ښځه مونځ ته ودرېده دی ورته شاته ناست دی او ځان سره یو څو اشعار وایي آج کارم بود آخر کردمش والزنا سوی نماز آوردمش الله زما چې کم کارو هغه ما وکړو زما خو د وس کې دومره وه چې ما
د زنا نه دا مصالې ته راوسته، د زنا د ځای نه مې مصلا باندې اودرولا، بس رجوع قلب ای کارے ترا قلبا قلبت فعل مصطفی. خدایا دارونا اړول خوستا پلاس کې دي. حدیث کې راځي، مسلم شریف حدیث ته چې ان قلوب بني آدم بین اصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. بني آدم دا زونه د الله د دوه ګوتو ترمنځ د الله ګوتو نشته، برابر د الله قدرت ته د تمام بني آدم دا زونه د الله په قدرت کې دي. يقلبها كيف يشاء، کم طرف ته چې الله غواړي هغه طرف ته اړي. خدایا د دې د زړه د دغه زنانه دغه بد عملین الله نیکه ته راوړي، دا دوه رکعات ختمي او بعضې د بستامي رحمت الله علیه دعا ختمي. دغه د اثرو چې هغه زنانه ډېر سوچ کړلې چې زه ګناه کوم او زما د ګناه د بچ کولو لپاره څومره تدبیر د جوړ کړ، نو دې نه پس چې زه ګناه کوم دا نامناسب ده. دغه په لاس د دغې ګناه نه توبه وباسله. تاریخ لیکي چې هغه دا د دغې ښار یو فحاشه زنانه وه، او یا دا د دغې ښار یو ډېره دیندار او بزرګه زنانه جوړه شوه. توبې سره الله پاک ګناهونه معاف کوي. او دا د انسان نه و چې ما ګناه وکړو توبه مې وباسله بیا ګناه کوم. یو صاحب فرمایي چې الله پاک فرمایي ادھر گئی مادر گئی نا امید نیست، ادھر گئی مادر گئی نا امید نیست، توبه اگر صد بار شکستی باز آ. زما دا دربار دا د ناامیدۍ دربار نه دی چې ته ګناه دې وکړو او ته ناامیده شې د مغفرت نه. که تا سل ځله توبه ماته کړي بیا هم راشه او توبه وباسه، زه ستا توبه قبلم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هغه مؤمنانو چې تاسو په خپلو ځانونو باندې زیاتې کړلې په کولو د ګناهونو سره، د الله د رحمت ته مه ناامیده کېږي. الله د ټولو ګناهونو مغفرت الله پاک کوي، او الله پاک ډېر د رحم مالک دی. الله کریم ذات دی، رحیم ذات دی. نو که انسان ګناه وکړي او دی په هغه ګناه باندې پیمانې اختیار کړي، نو دا زموږ ایمان دی، یقین دی چې الله پاک هغه ګناه معاف کوي. دا نه چې یو سړی بس ګناه کوي او بس توبه وباسي بیا ګناه کوي. یو ځل ګناه انسان نه ناپوهۍ باندې وشو او دی د هغې ګناه نه توبه وباسي، هر څومره غټ نه غټ ګناه وي الله پاک د هغې معافي انسان ته کوي. په دې شرط چې انسان په صحیح معنا کې الله ته رجوع کړي. وجنا الله پاک فرمایي چې الذین آمنوا توبوا الی الله جميعا، اے مومنانو ټول الله پاک ته توبه وباسئ. او نبی علیہ السلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. د ګناه نه توبه ایستونکی داسې دی چې د سره د نه اړو ګناه نه شوی، توبې سره دا ګناه الله پاک کالعدم وګرځوي.
الله پاک کې او ګناه اړو د سره ختم کی. الترغیب والترغیب یو کتاب دی اکی صاحب یو واقعہ لیکل جو نوجوان دی هغه ګناهونه کې ډېر او کم ګناه وشي بیا هغه ګناه په یو کاپۍ کې ځان سره نوٹ کړي چې نن مې دا ګناه وکړو. او مور یې ډېره زیاته خفه وه دې ګناهونو باندې. هغې کوشش کوي چې دې ګناهونو نه ما بند شي. یوه ورځ داسې راغلی یو زنانه وه د هغې زنانه سره د ده د زړه مینه وه. هغه زنانه پاکه وه هغې خپل ځان دله نه ورکو. یوه ورځ داسې راغله چې په هغې زنانه باندې څه مالي مجبوري راغله او د سره را چې بچي مې دي څه مرض د موږ کره د خوراک څه شی نشته د لوږې مري ته زما امداد وکړه. دا چې ته څه وایې هغه وکړه. دی لګېدلی دی هغې چې څه ضرورت و هغې ورکړي دي. بیا چې کله ده د بد عمل اراده کړله ښځې ورته ویلي چې الله نه ویرېږه زما انتهایي مجبوري ده. دا کومې کپړې چې ما اغوستې دي زما خپلې کپړې دومره زیاتې شلېدلې وې چې په هغې کې زه بار نشي راوتی. دا کپړې ما هم د یو ګاونډی نه په سوال غوښتې دي. زه نه فحاشه یم نه بد عمله یم. دکه د بچو هغه لوږې مجبوره کړم نو زما عزت مه اخله. دی وایي چې ما او ګناه پرېښودو رالم کور ته او مور ته مې وویل چې مورې نن د ګناه مکمله وشوې وه که ما ګناه کو معقوله شو ما ګناه ونه کړ پرې مې ښودو د الله د یېرې. د مور ته بچې داسې چل وکړه ته خو ګناهونه د کاپۍ کې لیکې نن پکې دا نیکي مو یو دا پکې مو لیکه. دی ورته وایي مورې کاپۍ کې ځای نشته کاپۍ مکمله فل ده زما د ګناهونو ما پکې لیکلي ځای پکې نشته. دا مورې ورته وایي چې خیر دی چېرته یو غټ غوندې پکې وګوره دا پکې ولیکه. ته لګېدلی د کاپۍ په یو ګوټ کې دا لیکلي دي. سهار چې دی پاسې د کاپۍ ګوري په هغه کاپۍ کې یو ګناه هم لیک نه وه. صرف دکه یو شی پکې لیک و چې کومه نیکي ده کړې وه هغه پکې لیک وه او څومره معاصي چې ده کړي وو هغه معاصي الله پاک ختم کړي وو. ورسره بله یو واقعه لیکله. یو زنانه وه یو دکان ته لاړه بوډای زنانه وه او دکان کې سودا وکړه. بیا دکاندار سره هغه یو زوی ناست و. بوډای ورته وایي چې دا د زوی ته وایي دا سامان ما سره زموږ کور ته اوسي هلته به 2000 پیسې ورکړم د سامان تاله پیسې راړې. دی چې د هغې بوډای سره لاړ شو. دا بوډۍ هم دغه کور کې ملازمه ده پکې دننه یو نوجوانه جنۍ ده. دا هلک هم ډېر نوجوان او ښایسته و. د دغې جنۍ ارادې د باره کې خرابې شوي دي او دی هم د هغې په ارادو پوه شوی دی. نو ده خو راوتی شي نه دروازې هغې خپلو نوکران دی دروازې بند کوي. دی وایي چې ما له بل چل رانغلی ما ورته چې زه اودس ماتوم. هغې خپلې خادمې ته چې دا بیت الخلا ورته صفا کړه. وایي زه لاړم ما اودس ماتی وکړه حاجت انساني مې وکړو
او هغه نه ټول په ځان پورې ومږه څومره ګنګي چې وه هغه ځان پورې ومږله بهر راوتم چې د جنۍ ما ته وکتل نو هغه د خپلو خادمانو یې دا لیونی زر وباسي بېځې به په دکو مکو د کور نه راوباسلم ما سره جیب کې 1 روپۍ وه هغې مې صابون واخیسته او خوا کې 9 روپۍ کې مې ولمبل کپړې مې وینځلې ځان مې صفا کړ دې الګ د بدن نه خوشبو روانه شوه یو عجیبه خوشبو وه د بدن نه بتلدنه یو کس تپوس وکړو چې هغه ته ډېر زیات فضول خرچه یې دا دومره قیمتي خوشبو ته لګی نو دی ورته وایي چې ما سره خوشبو نشته نه ورته دا خوشبو چېرته بوی چېرته نه راځي دومره مزېدار بوی خیر ده وتحل بي بیا ورته دی مجبوره کړی دی ده ورته خپله کیسه کړې ده داسې واقع شوه او بیا د شپې ما خوب ولیده چې 2 ملایک راغلل هغې سره خوشبو وه او ما ته ویل چې دا خوشبو جنت ته موږ راوړې ده او الله تا دپاره رالېږلې ده پرون تا د ګناه نه د خلاصېدو دپاره ځان باندې ګنګي مږلې وه دا د هغې ګنګۍ بدله کې الله خوشبو رالېږلې ده هغه ملایکو هغه خوشبو زما د بدن باندې لګولې ده کلونه وشو او هغه بوی هغه خوشبو چې دی هغه ختمېږي نه الله دومره غټ غټ ګناهونه انسان ته معاف کوي الله دې زموږ نه ګناهونه نه کوي که وشي نو الله دې بیا موږ له د توبې توفیق راکړي توبه یو ډېر لوی عمل دی او دا الله په دې بندګانو یو شفقت کړی دی چې د ګناه د خلاصېدو دپاره الله پاک دا توبه رالېږلې ده الله دې تمام مسلمانان د ګناهونو نه محفوظ کړي که چېرته انسان عاجز شی دی او چېرته ګناه وشي بیا دغه یوه لاره ده چې سړی دی فوراً توبه وباسي الله غفور رحیم دی او ګناهونه الله پاک معاف کوي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب